اسلامي امارت په مختلفو سکټورونو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جذب په موخه اسانتیاوې رامنځته کړي دي. اسلامي امارت کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې د هېواد د اقتصادي ودې او ځان بسیاینې لپاره مهمې بلل کېږي. د دې اسانتیاوو موخه د خصوصي سکټور پیاوړتیا، د کاري فرصتونو زیاتوالی، د هېواد اقتصادي او زېربنایي بنسټونو پیاوړتیا او په ټوله کې د اقتصادي ودې زیاتوالی دی. اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د پانګونې خوندي چاپېریال برابر او امنیت یې ټینګ کړی دی څو پانګوال په ډاډه زړه په مختلفو سکټورونو کې پانګونه وکړي. د خصوصي سکټور او حکومت ترمنځ اړیکو ته ځانګړې پاملرنه، د پانګوالو ستونزو ته پر وخت رسیدل، د اوسپنې پټلۍ شبکو پراختیا، د لویو لارو او پلونو بیا رغونه، د زېربناو پراختیا او د معیاري ترانسپورټي شبکو او هوایي دهلیزونو رامنځته کول هغه پرمختګونه دي چې د پانګونې د جذب په موخه ترسره شوي دي. همدارنګه د پانګونې بین الوزارتي کمیټې چې 18 وزارتونه او امارتي ادارې یې دایمي غړیتوب لري، په هېواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې او پانګوالو د جلب جذب چټکتیا، همغږۍ، پانګوالو ته مناسب چاپېریال او اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د مرکزي واحد په توګه رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د پانګونې په برخه کې د رامنځته شوو اسانتیاوو او د پانګونې بین الوزارتي کمیټې د ښه مدیریت په پایله کې لسګونو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د زېربنا، برېښنا، ترانسپورټ، صنعت، کرنې او نورو مختلفو سکټورونو کې پانګونه کړې ده. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم